چارواکي وایي د اسلامي امارت ځواکونه له هیواده دفاع ته چمتو دي. د کابل غږ یا وایس اف کابل یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان ملي دفاع وزارت څرګنده کړې د اسلامي امارت ځواکونه د هر ډول ګواښ پر وړاندې له خپل هیواد څخه دفاع ته چمتو دي او په سیمه او نړۍ کې هیڅ ځواک د دغو ځواکونو پر وړاندې د مقابلې توان نه لري. د ملي دفاع وزارت لوی درستي چې د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د لیدنې او خواخوږۍ څرګندولو لپاره خوست ولایت ته د یو پلاوي په مشرۍ تللی وایي د زیاتو سرتیرو وسلو او تجهیزاتو په مرسته د افغانستان پولې ټینګې کړې دي. هغه د قربانیانو له کورنیو سره په لیدنه کې د هغوی ته د صبر او زغم سپارښتنه وکړه او ټینګار څرګندوي چې د بریدونو د ځواب لپاره هیڅ پوځي امر نه دی صادر شوی. هغه ویلي نور ځواکونه وسلې او تجهیزات پولې ته رارسېدلي هیڅ ځواک د اسلامي امارت د ځواکونو پر وړاندې نشي درېدلی. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې تاسې به د پخوا په څېر په سوله او ارامۍ کې ژوند کوئ. په ورته وخت کې د اسلامي امارت ویان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شتون او فعالیت ردوي خو زیاتوي چې په غرنیو سیمې کې ښایي ستونزې رامنځته شي. اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ډاډ څرګندوي چې د اسلامي امارت ځواکونه د افغانستان دفاع کوي او پاکستان سره ترینګلتیا به له ډیپلوماټیکو لارو هواره شي. مجاهد زیاته کړې موږ دا نه منو او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او یا زموږ خاوره د پاکستان پر ضد وګواښي. که په سختو غرنیو سیمو کې کومه ستونزه وي باید په ګډه حل شي، نه دا چې بمبارد او برید وشي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ پر خوست او کونړ د پاکستاني ځواکونو په هوایي او راکټي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 48 کسان وژل شوي او له 10 ډېر نور ټپیان دي. پاکستان ادعا کړې د پاکستاني طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي ځکه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. ګران لیدونکو له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.